السلام علیکم، زه یم عظیم خان وطن یار او ستاسو ګلوکار، ستاسو سندرغاړی، ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د مرسلین لودي صاحب ډېره زیاته مننه کوم. ډېر تشکر د دومره لرې ځای نه راولپنډي کرکټ سټیډیم سره نږدې نواز شریف پارک ته دلته تشریف راوړی دی او همیشه دپاره د هنرمندانو او د شاعرانو ډېر زیات قدر کوي. نو د هغې فرمایش و چې یو ښکلی شان پروګرام تاسو ته وړاندې کړو ستاسو مینهوالو دپاره. نو زه تاسو دپاره یو ښکلي شانتې تاسو ته کلام پیش کوم د هغوی د مرسلین لودي چې کوم لیکل دي. تاسو به هغې نه خوند والئ د عظیم خان وطنیار په آواز باندې. او یقینا څومره هم چې پښتانه دي د خپلې ژبې سره ډېر زیاته مینه کوي. نو دغه مین دغه خوږ شاعر مرسلین لودي زموږ سره موجود دی، خو د هغوی شاعري به زه تاسو ته وړاندې کوم او هیله کوم چې ستاسو به دا خوښ شي. او بیا په غټه توګه باندې دا چینل لازمي مرسلین لودي چې کوم دا چینل دی د ملکن ټي وي دا ضرور چې کوم دی تاسو سبسکرایب کړئ یوټیوب باندې او په دې کې ښایسته ښایسته د نورو شاعرانو د نورو سندرغاړو خوږې خوږې سندرې او کلامونه به تاسو په هغې کې ګورئ او ضروري شیر کړئ. جي د خپل سوري نه یریږم دا سجون دی پرنا ورځي بوږنېږم دا سجون دی وخت ظالم راله سپېړې په مخ راکړې نو دا ځکه زه جړېږم دا سجون دی خدایا ما خو میږې هم وجلې نه دی دا پس ګناه کړېږم دا سجون دی زه د غر نه ګېډۍ راوړم هغه خرڅ کړم د حالات سره جنګېږم دا سجون دی سوداګر زما په سر باندې بولې کړي د غلام په شان خرڅېږم دا سجون دی د خپل ځانه په ولس ډېر خفه کېږم چې رښتیا وایم دردېږم دا سجون دی د نفرت توده سیلۍ هر خوا چلیږي چې قدم اخلم سوځېږم دا سجون دی مرسلینا لودي ځنګل ته کډه وړمه آبادۍ کې نه اوسېږم دا سجون دی ډېره مننه ضرور سبسکرایب کړئ او خوند واخلئ د ډېرو ویډیوګانو نه په دې چینل باندې. مننه.